ډیرو قدرمنو عزیزانو السلام علیکم. مونږ د انګازې ټلویزیون څخه راغلي وو د ناظر شینواري، خسرو افریدي او مراد شینواري پروګرام ریکارډ کوو. دلته خبر شو چې د جاوید شینواري صاحب د بچو ودونه دي. استاد غوندې مینه ناک او درانه خلک پکې ناست دي. مونږ د مراد شینواري صاحب پروګرام هم پاتې دی. بیا په پېښور کې په اکادمي ادبیاتو کې د کشمیر په حوالې سره یو پروګرام دی، نو هغې ته هم تګ ضروري دی. خو مونږ وویل چې دا واده کې شرکت وکړو نو دا به ډېره ښه وي. زه جاوید شینواري صاحب ته، د ده بچو ته، تاسو خاندان ته د دې ودونو خوشحالۍ مبارکبادي وایم. الله دې دوی کامیاب لري، الله دې خوشحالۍ نصیب کړي. او د ناستو عزیزانو یو جهان مننه. هغه د رسم مطابق به خپل نمبر تیر کړو. یو ساده غوندې غزل دی، همدلته هم زر زر په قلم ولیکلو: ما چې د سترګو په ادا وجني، ما چې د سترګو په ادا وجني، ښکلي مې څومره په ښکلا وجني. او قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، قاضي صاحبه که دروغ نه وایم، دلته خوار سړی رښتیا وجني. او په دوست دشمن څه باور پاتې نه دی، په دوست دشمن څه باور پاتې نه دی. یو مې څرګند بل مې په غلا وجني. او زه چې د چا د یارۍ لافې وهم، زه چې د چا د یارۍ لافې وهم، هغه یاران مې په جفا وجني. زه چې د چا د یارۍ لافې وهم، هغه یاران مې په جفا وجني. د لوپټې سوری د خور که په ما، د لوپټې سوری د خور که په ما، سخته ګرمي ده درنما وجني. و زړګیا نورې ډېر غمونه مه کړه، زړګیا نورې ډېر غمونه مه کړه، ګینې دا ښکلي رانه تا وجني. آخري شعر دی چې تاثیره حسن د خیبر خوښوم، تاثیره حسن د خیبر خوښوم، ولې مې ترکې د خطا وجني. ډېره مننه جي، یو جهان مننه.